سلامونه او نیکی هیلی نړیوال ټلویزیون ته ښه راغلاست. نن تاسو سره یو په زړه پورې معلومات شریک کوو د یوې معیوبې مور د ژوند د ناخوالو سره مبارزه. نامتو بریتانوي انځورګره او 50 کلنه الیسن لیپر پرته د دواړو لاسونو او لنډو پښو سره زیږیدلې وه. په روغتون کې د نوموړې د زیږیدلو څخه وروسته د هغې مور ته ویل شو چې د الیسن روغتیایي حالت دومره خراب دی چې هغه تر یو څو ساعتونو ډیر ژوند نشي کولی. خو الیسن ژوندۍ پاتې شوه، مګر مور یې د هغې سره مینه نه درلوده او هغه یې په روغتون کې خوشي کړه. د الیسن روزنه او پالنه د بریتانیې د معیوبو ماشومانو د ادارې لخوا پر غاړه واخیستل شوه او هغې تر 19 کلنۍ پورې یا د ښوونځي څخه تر فارغېدو پورې خپل ژوند په نوموړې ادارې کې پر مخ بوته. الیسن وروسته د برایټن د پوهنتون څخه د ښکلو هنرونو د لیسانس سند ترلاسه کړ. الیسن د یوې مسلکي انځورګرې په حیث خپل ژوند پر مخ بیول پیل کړل. څرنګه چې الیسن دواړه لاسونه نه لري، نو هغې په پیل کې انځورګرې د خپلې پښې په مرسته باندې کوله، خو د هغې د لنډو پښو تر عملیاتو څخه وروسته هغې د خپلې خولې په مرسته باندې انځورګرۍ ته ادامه ورکړه. په داسې حال کې چې الیسن د خپلې مور مینه نه وه لیدلې، هغې د یو ماشوم د زیږولو پریکړه وکړه. خو ډاکټرانو الیسن ته د یو ماشوم د نه پیدا کولو مشوره ورکړه، ولې چې هغوی فکر کاوه چې ښایي د الیسن ماشوم به د هغې په شان معیوبه وي. الیسن د ډاکټرانو مشورې ته غوږ نه نیوه او د پاریس په نامه یو روغ رمټ زوی پیدا شو. کله چې الیسن د 7 میاشتو امیدواره وه، د مارک کوین په نامه یو بریتانوي مجسمه جوړونکي وغوښتل چې د مرمرو څخه د هغې یو مجسمه جوړه کړي. خو الیسن لومړی د مارک غوښتنه رد کړه او وروسته هغې د 1999 زیږدیز کال د نومبر په میاشت کې د مارک غوښتنه ومنله. د 9 میاشتو امیندوارې الیسن د 3.5 مترو جګه د مرمرو مجسمه د 2005 زیږدیز کال څخه تر 2007 زیږدیز کاله پورې د لندن د ټرافالګر په نامتو 4 لارې کې د نمایش دپاره کښېښودله. همدارنګه د 2012 زیږدیز کال د لندن د المپیک د لوبو د پرانیستلو په مراسمو کې د الیسن نوموړې مجسمه د نمایش دپاره ایښودل شوې وه. د نوموړې مجسمې د عمله الیسن په بریتانیا او هم په ټوله نړۍ کې شهرت ومونده. د الیسن د زوی پاریس د پیدا کېدو څخه وروسته د بریتانیې د عامه روغتیا اداره لا په دې باندې ډاډه نه وه چې نوموړې به د خپل ماشوم روزنه په ښه ډول سره وکړای شي او که نه. نو د همدې عمله نوموړې ادارې 3 ځله د الیسن څخه د پاریس د اخیستلو او روزولو هڅه وکړه، خو هغه اداره په خپلو هڅو کې پاتې راغله. الیسن د خپلې خولې په مرسته باندې د پاریس پالنې او روزنې ته په ډیر ښه ډول دوام ورکړ ترڅو هغه ځوان سو. خو د بده مرغه پاریس په ځوانۍ کې د نشه ییزو توکو په کارولو روږدی شو. هغه په 2019 زیږدیز کال کې د 19 کالو په عمر پر یوه ځای د حد څخه د ډیرو نشي موادو د کارولو د عمله خپل ژوند د لاسه ورکړ. د پاریس مرګ پر الیسن باندې ډیره یوه بده اغیزه وکړه او هغې د 3 کلونو دپاره ونه شوې کړې چې د خپلې انځورګرۍ دنده پر مخ بوځي. خو وروسته هغې بیرته خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړه. و الیسن ته د 2003 کال د مې په میاشت کې د هنر په ډګر کې د خدمت کولو له امله د هیحت په نامه جایزه ورکړله شوه چې د بریتانیې یوه ډیره نامتو ملي جایزه ده. همدارنګه الیسن ته د 2014 کال د مې په میاشت کې د برایټن د پوهنتون لخوا افتخاري دوکتورا هم ورکړل شوه. مننه کور مو ودان.